دلته خو د چندې خبرې کېږي، دلته خو د بېوسۍ خبرې کېږي، دلته خو د مرګ خبرې کېږي. د تاسو په کومه دنیا کې اوسېږئ او تاسو یو څو کسان راغلي دي په دې کې دغه روډ چې دی ما دغه نه واورو دا د جهانګیري صوابی نه راغلی، زه د مردان نه راغلی. دا خو ډېره د افسوس خبره ده چې نن زما د سړک بند نه دی او نن دا ټول چرته دا ټوله پلورنځی نه درلودی. زه خو ډېر په افسوس سره دا خبره د سوشل میډیا اکټیویسټ ته کوم چې دا خدای باچا خان بابا پښتون نه وي نو دا به د قاضي اعظم او د کاندي نه غټ لیډر وي، خو د ده ګناه دا وه چې دا پښتون د پښتون ځای په دې وطن کې نشته. دا د غوږونو نه وباسي. صاحب الیکشن ته خبرې کول غواړم. شانم خبره وکړي چې تنقید به نه کوي. تنقید به ضرور کوو. تنقید چې یو ځای کې نه وي نو بیا خو خبره نشوم. تنقید به ضرور کوو. لومړی تنقید په خپل ادارو باندې په پولیس کوو چې پرون ما انټرویو کول نو خو ما ته په جړا شو چې 2 میاشتې شو چې زما روزنامچه نه راشته. نو دا خو زموږ حالت دی چې هر یو څیز چې دی زموږ د پښتنې پیغلې چې دا موږ په اوو پردو کې ساتو نو هغه اوو پردې او موږ شلو د هغې نه پس به موږ د سکرین ته راولو د پولیس به پې چې دی د ایکشن اخلي. نو دا خبره چې ده نو د دې نه بالکل دا د حقوقونه به کولو کوه چې تنقید به ښه برابر کړو. دویمه خبره پکې وکړه د اپریشن خبره پکې وکړه. اپریشن موږ په سوات کې اپریشن لیدلی دی، مروزو کې شوی دی، په لکونو خلک چې دی نو هغه ځای هغه ایریا صفا شوې ده. نو دا اپریشن کار چې دا د پولیس کار نه دی، دا د آرمي اسټابلیشمنټ کار دی. بله خبره پکې دا وشوه چې ډونیشن ولو شو نو دغه خلک دغه زورور دغه مټور ځای چې دا دومره زورور دي چې دا د ریاست پاکستان نه زورور دي چې دوی له موږ نه 15 لک روپۍ ورڅخه بل کس راواسي. آیا دا کشمیر دا سین یا دغه ځای کې دا راجنپور چې دی نو دا د پاکستان نه بدر بار دی، دا په افغانستان کې دی او کوم دا په انډیا کې دی. زه خو چې پرون ولاړ وم ما وایي چې زه به 14 اګست نمانځم، ما چې په پاکستان دا بیرغ پر سینه باندې لګول نو ما خو ډېر په خوشحالۍ سره وي چې زه به خپلو بچو له کپړې کوم. ما ته بچې نه وي ما له به کپړې وروړې، ما ورته زه تا له کپړې نه وروړم. زما لور ما ته په ژړا شوه چې ولې کپړې نه وروړې. نو زه وایم چې زما د 400 یو پښتون بچې په پاکستان کې بیا زما په ایریا کې چې دا ملک په لا اله الا باندې ازاد شوی دی هغه 15 لک روپو ډیمانډ کي نن دا جرګه راټوله شوې ده. ما خو نن به دې کې دا فیصله کېږي چې نن به زموږ آرمي چیف، نن به زموږ آی جي، نن به زموږ اسټابلیشمنټ ډي جي صاحب به راپاسي او ډایرکټ به موږ د هغوی نه مخکې دلته به ځو اپریشن به کړو. دلته خو د چندې خبرې کېږي، دلته خو د بېوسۍ خبرې کېږي، دلته خو د مرګ خبرې کېږي. د تاسو په کومه دنیا کې اوسېږئ او تاسو کومې خبرې کوئ؟ چنده کوئ، ضرور به چنده کوئ. دا زموږ کار دی. موږ هر یو غریب له اواز چې ته ما چې کومه بېوسۍ ته د کور لیدلې ده نو زما د نړۍ اوبه چې د خولې نه تېرېږي چنده وکړو نو ستاسو ته دا لیکن د ایراني وکړو چې زه د مردان د چین خو زه به دلته راځم او څنګه چې خوشحال خان خبره وکړو چې دا د عمرزو تورنزو دا د عثمانزو خبره نه ده، دا زما د وطن خبره ده، دا زما د وطن بچی دی، دا د اسلام بچی دی، دا د پښتون بچی دی. دا کومه خبره ده؟ زه دا کتاب ما ځکه نن ځان څلور دا ګجوخن کتاب دی په 1530 کې د 400 خلک راغلي او په دغه شهبازګړه کې چې دی نو دا هغه ځای کې د یو خور تپوس کړی. زه خو نن ډېر په افسوس سره دا خبره کوم چې نن دا میدان ولې ډک نه دی، نن دا سړک ولې بند نه دی، د 400 په خلکو باندې څه شوي دي چې په 1530 کې هغوی راپاڅېدل او د یو خور تپوس یې کوو. نن یو ورور، نن یو مسلمان، نن زما یو بچی او نن د مور یو جګر چې دی هغه د هغه یاره په قید کې دی او نن چې دی د 400 یو څو کسان راغلي دي په دې کې دغه روډ چې دی ما دغه نه واورو دا د جهانګیري صوابی نه راغلی، زه د مردان نه راغلی. دا خو ډېره د افسوس خبره ده چې نن زما د سړک بند نه دی او نن دا ټول 400 ټوله پلورنځی نه درلودی. زه خو ډېر په افسوس سره دا خبره د سوشل میډیا اکټیویسټ ته کوم چې دا خبره کوي چې تېروي خو ژوندون ځان دپاره هر څوک ژوند هغه دی چې بل خدمت کې تېر شي. ته چې دغه دعوه کوې نو نن ته دلته ولې نه یې موجود چې زه دغه مردان نه راتلم او ما دغه بیمار ورور راوستو نو ته دلته ولې نه یې موجود؟ زه د هغه نام نښاد دغه ډالرونو نه تپوس کوم چې ته د یوټیوب دپاره ته د بل اوښکې دوې ته زنانه ته مایک نیسې ته نن دلته د ورور دپاره ولې نه ولاړ؟ څنګه چې په 27 فبروري باندې په کال 2019 او شلم کې د انډیا نه جاز راپاسېدلی ویدن سیکنډ کې هلته اپریشن کېږي، جاز راغورځېږي، دلته موږ کس نیسو حواله کوو. هماغه خبره دا ده چې دې ځای نه د یو جاز پاسي، یو هلیکاپټر دی پاسي، دا به دونه زورور نه وي، دا به دونه مټور نه وي. الیکشن ته هیبت پکار دی. پښتون چې دی زما د یو ورور خبره وکړه د پښتون ځای په پاکستان کې نشته. بل ورځ زما تعلق په بدل سیاسي پارټۍ سره خو ما د باچا خان بابا تصویر شیر کوم او سره دا خبره ولیکله مې کو دا باچا خان بابا پښتون نه وي نو دا به د قاضي اعظم او د کاندي نه غټ لیډر وي، خو د ده ګناه دا وه چې دا د پښتون ځای په دې وطن کې نشته. دا د غوږونو نه وباسي. خبرې ډېرې دي. زه د خپل سوشل میډیا اکټیویسټ د سیډه کو هغه د فنډینګ وي، کو هغه د ډز وي، هغه د ټوپک وي، کو دلته د تلو وي او کو د ټویټر ټرینډ وي. د ټویټر ټرینډ ما جوړ کړی د ما نه خلک زده کوي. د ټویټر ټرینډ به موله کوم، د فیسبوک ټرینډ به موله کوم او د مور له چې دی نو د دې د کور هغه ټول راشن به موله راوړم او د میاشتې خرچې هم برداشت کوم، هر څه ورسره کوم. خو هغه تورمخو له دغه ناول له چې دی یو اتانیس به هم نه ورکوم. نو منې ډز به په ما کې وبهنه